سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ ستاسو پام راګرځوم تازه خبر ته چې هم د اوس راورسید. نن له غرمې وروسته 1:30 د کابل ښار په 9مه حوزه کې د ترهګرو لخوا د التقوا په جومات کې چاودنه شوې. د چاودنې په ترڅ کې له بده مرغه د هیواد د لوی مفتي او عالم مولوي ریحان شهید شوی او 14 تنه نور لمونځ کوونکي ټپیان دي. د یادې چاودنې په اړه زیاتو خلکو غبرګونونه په فیسبوک کې راپارېدلي. دوی لیکي د اسلام او هیواد دښمنانو د روژې په مبارکه میاشت او مبارکه ورځ کې د هیواد جاید ژبور او ستر عالم مولانا صاحب ریحان په محبر کې په شهادت رسولی. شهید مولانا صاحب چې د هیواد په سطحه یو پیژندل شوي هستي وه او تل به یې د حق په ویلو هیوادوالو د رښتیني اسلام له حقایقو آګاه او باخبره ساتل. مرګ یې هیواد او هیوادوالو ته ستره ضایع بولم او له شک پرته چې د تشې ډکون به یې خورا سخت وي.